بالاخره نن د قطر پلازمینه دوحه د بین الافغاني مذاکراتو د پیل شاهده وه. دا ورځ چې ټولې تاریخي بولي پکې د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی د طالبانو له پلاوي سره مخامخ خبرو ته کېناستل. د مذاکراتو پیل په رسمي غونډه وشو. دا غونډه چې د دوحې په شرټون هوټل کې دایره شوه، د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د ویناو ترڅنګ د افغانستان د دولت په استازیتوب ډاکټر عبدالله او د طالبانو مرستیال ملا عبدالغني برادر هم خبرې وکړې. ډاکټر عبدالله په خپلو خبرو کې ویل چې افغان حکومت داسې سوله غواړي چې ارزښتونه پکې خوندي وي او 40 کلنه جګړه پای ته رسیدلې وي. هغه د بشري اوربن غوښتنه وکړه. د سولې د اوسنیو مذاکراتو په بریالي کولو، د اوربن په اعلانولو او د جګړې په پای ته رسولو سره دا خوشي د هر افغان کور ته ورسوو. موږ په هېواد کې د 40 کلنې وینې بهېدلو، د درېدو او سرتاسري سولې د ټینګښت په موخه د طالبانو له تحریک سره صادقانه مذاکراتو په هدف له پاک نیت سره راغلي یو. د طالبانو مرستیال ملا عبدالغني برادر د غونډې دریم ویناوالو. هغه وویل چې د سولې روان بهیر د امریکا او طالبانو د دوحې د تړون په بشپړه تطبیق کامیابه کېدای شي. ملا عبدالغني برادر وویل چې د مذاکراتو جریان به ستونزې ولري، خو زغم پکار دی. زه په دې مجلس کې له حاضرو دواړو ټیمونو څخه هیله کوم چې په خپلو بحثونو او پریکړو کې د اسلام مقدس دین او د هیواد لوی منافع په نظر کې ونیسي او دغه لوی هدف ته رسیدل باید د ډلو ټپلو او اشخاصو تر شخصي منافع قرباني نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د مذاکراتو د پیل دا ورځ تاریخي وبلله او په دواړو غاړو یې غږ وکړ چې د دې مسؤلیت لري ترڅو دا مذاکرات بریالي کړي. مایک پمپیو خپل هیواد ته ډیموکراسي ښه وبلله، خو د کوم سیاسي جوړجاړي لپاره یې وړاندیز نه درلود. These historic negotiations دا تاریخي مذاکرات باید داسې یو سیاسي جوړجاړی رامنځته کړي چې متضادې مفکورې سره یو ځای کړي او د زور له لارې واک ته رسیدل پکې رد کړي. د قطر د بهرنیو چارو د وزیر الشیخ محمد بن عبدالرحمن الثاني بیا وویل چې د افغانستان جګړه ګټونکی او بایلونکی نه لري. تشكل هذه المفاوضات مرحلة هامة ودقيقة للشعب الأفغاني. دا مذاکرات د افغانانو لپاره اهمیت لري چې تیر هیر شي او پاینده کې د خلکو دردونه له منځه یوړل شي. دا د بین الافغاني مذاکراتو د پیل غونډه وه او سبا به د دواړو لورو مذاکراتي ټیمونه په خپلو منځو کې خبرو ته کښیني. رحیم ګل څاروان، اشنا تلویزیون، کابل.